امام ابو داود رحمه الله په خپل سنن کې او دا شان امام نسائی رحمه الله په سنن الکبرى کې یو حدیث نقل کړی دی. معاذ بن جبل رضی الله عنه وایي چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زما لاس ونیوی او راته وویل یا معاذ، اے معاذ بن جبل رضی الله عنه، والله انی لأحبک، اے معاذ د الله په ذات قسم چې محبت در سره لرم. دا الفاظ دوه واره ورته ویل. دا د معاذ رضی الله تعالی عنه ډېر عظیم منقبت دی. بیا ورته ویل چې اوصیک یا معاذ، اے معاذ یو وصیت درته کوم، یو امر درته کوم. او وصیت یې دا دی تاسې هم په غور باندې واورئ. لا تدعن في دبر كل صلاة ان تقول، د هر فرض منځه وروسته دغه دعا مه پرېږده، دا دعا لازمي کوه. دا زما درته وصیت دی. هغه دعا دا ده: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دا مختصر دعا ده. یو ځلې بیا وایم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دا ډېره بهترینه دعا ده چې د الله رب العالمین څخه د هر فرض منځه وروسته دا خواست کوي چې یا الله توفیق او کومک راکه ستا پر ذکر باندې او ستا د نعمتونو پر شکر باندې او ستا پر ښه عبادت باندې توفیق راکه. بیا معاذ رضی الله تعالی عنه د دغه دعا وصیت سنابحي رحمه الله ته کړی و. سنابحي رحمه الله بیا دغه وصیت رسولی و ابا عبدالرحمن رحمه الله ته. دا سلسله داسې روانه. نو معززو، دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وصیت تاسې هم عملي کړئ. دا دعا یاده کړئ، د هر لمانځه وروسته یې کوئ. او کم څوک چې دوست لرئ، قریب مو وي، انډیوال ملګری وغیره، هغوی ته هم دغه وصیت ورسوئ چې دغه دعا یې د هر لمانځه وروسته کوئ. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.